بانګر صاحب مننه د راغوښتلو. زه دغه عزت قدر دا دوی له ورکوم چې زه راغوښتلی یم. تاسو ډېره مننه. زه یو څو خبرې تاسو سره کول غواړم، هر وخت یې زه کوم. ټولو نه اول به زه دې هنرمندو له ستړي مشي ورکړم، ویلې چې دا دې قابل دي چې دوی په وجه تاسو راغونډ شوي او ناست او دا ښکلا مو جوړه کړې، دا د خلکو برکت دی. هغې نه پس نن لکه دوه خوشحالي دي، یوه د ملک خوشحالي ده، یو لکه څرنګې بانګر صاحب ووایي یو ملګری دی نزار خان، هغه له خدای پاک نارینه بچی ورکړی دی ډېر وخته پس. نزار خان د مونږ د هرې غونډې یو زړه دی، ملګری دی. هره غونډه کې هغه تاسو ګورئ بلکل واضح ښکاري. او که رښتیا خبره دی چې دا ډېرې غونډې د هغه په زور و د هغه په منډو کیږي او دا نن غونډه هم د هغه په منډو شوې ده، نو زه د تاسو ټولو د طرف نه نزار خان لا د بچي په پیدا وخت ډېر ډېر مبارکي وایم. الله دې مبارک کړي. څو پورې د ملک خبره ده 14 اګست دی. 14 اګست ټولو له پته ده د مونږ د ملک د ازادۍ ورځ ده. دا دې تاسو ټولو له مبارک وي. زه د خپل طرف نه د جنرال سیکرټري په حیثیت د دې ځای نه او د خپل صدر راجا سرفراز صاحب د طرف نه تاسو ټولو له هرکلی وایم. تاسو ټول پښتانه ستړي مه شئ، په خیر راغلی، بیا بیا راشئ. دا شارجه سوشل سنټر هر وخت تاسو له کلاوي ازادي هر وخت خپلې غونډې کولی شو او کړي مو دي. دې نه علاوه بانګر صاحب یوه خبره وکړه چې پښتانه ډېر ځپلي دي او ډېر ظلمونه ورسره کیږي او ډېر داسې دي. زه دا خبرې نه منم. ما هر وخت دا ویلي چې پښتانه د چرګې بچي نه دي، پښتانه د مزري بچي دي. هغوی چې هر چېرته یې هغه خپل زمریتوب ښیي او ښیي به یې که خیر د مو حق هېڅوک نشي خوړی، که هغه دلته یي که هغه هلته یي. او نن د دې دا ثبوت دی چې تاسو دلته په دې حال کې موجود یې. تاسو ټول پښتانه یې، زه هم پښتون یم، تاسو راغلي یې، چا نشي منې کولی، نه به منې کړي. دا تاسو واورئ. تاسو بالکل دا زړه مه وایئ. تاسو خپل ذهنونه کلاو کړئ چې تاسو د مزري بچي یې، تاسو مزري یې او تاسو به وایئ او تاسو یې. او چې تر څو یې انشاءالله هیڅ داسې حیثیت، هیڅ داسې سړی، هیڅ داسې قومیت، هیڅ داسې ډله تاسو حقوق نشي خوړی، تاسو له بد نشي کتی. چا پلار دې راشي تاسو له دې وګوري، تاسو په خپلې دې خبرو جوابونه کوئ. ټوله دنیا دا مني چې پښتانه پښتانه دي. پښتنو له خدای ښکلا ورکړې، پښتانه له خدای ذهن ورکړی، پښتنو له خدای مټې ورکړي، پښتنو له خدای خپل شان ورکړی، پښتنو له خدای خپله ځمکه ورکړې ده، پښتنو له خدای خپل دین ورکړی چې دین اسلام دی. مونږ یې ټول منو، ټول په هغې په جمع متفق یو. موږ کې نه دیني تفریقه شته، نه موږ کې قومي تفریقه شته، نه په موږ کې تور او سپین شته، نه په موږ کې زیړ او سور شته. موږ ټول یو یو، یو شان یو، یو پښتانه یو، یو وروڼه یو، یوې خاورې نه یو او همیشه به وکړه خیر. او انشاءالله هېڅ لرې نه ده چې د خدای په حکم او په مهربانۍ او د تاسو په دې راغونډېدو سره دا ټول شیونه خدای ورکړي. او پښتانه موږ په چا نه پېژنو، پښتانه تاریخ پېژني، پښتانه په تاریخ کې دي. د موږ حیثیت دا نه دی چې زه خلکو له د پښتنو پرچار وکړم چې پښتانه څه دي. پښتانه په خپله واضح دي، په کتابونو کې دي، په تاریخونو کې دي، په شعرونو کې دي، په غرونو کې دي، په سمو دي، په هر ځای دي. پښتانه پښتانه دي. پښتانو نه هېڅوک څه نشي خوړی. نو آباد اوسئ، ژوندي اوسئ، همیشه راسئ، بیا راځئ، بیا راځئ او دا خپله ښکلا انشاءالله قایمه ساتئ او خدای تاسو مل شي. او الله مو دې همدا پاک او په ورورولۍ د خپله زندګي لري او همدغسې غونډه او ښکلا به هم لري. مهرباني ښکلي آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. ډېره مننه شریف آفریدي صاحب، جنرل سیکرټري پاکستان سوشل سنټر شارجه. مرګرو پروګرام انشاءالله دا به جاری کېږي. دا مونږ تاسو ته پته ده مونږ په پروګرام کې تقریرونه ډېر نه وي ګوره، بس زړه ذوغرب وي. خبره داسې ده، خبره د ازادۍ کېږي، بېشماره خلکو پکې ذکرونه کېږي، کله خو پکې د باچا خان هم ذکر کوئ که نه. زه ډېره مننه. پروګرام کې مونږ سره سایمناز اور طارق حسین بچه هم د انشاءالله دا به راځي. زه اوس یو بل داسې زلمی سټیج ته راغواړم
تاسو به د هغه نوم اورېدلی وي، یعنې بېشماره د پاکستان زموږ د پښتونخوا د څومره سینګر دی، یاره داسې څوک به پکې نه وي چې د هغه شاعري د هغې شاعري پکې نه وي دغه شوي. زه دې شعر سره هغه زلمی شاعر راغواړم، یو پښتون چې بل پښتون ته ځان لوګی او سپېلنی کړي، یو پښتون چې بل پښتون ته ځان لوګی او سپېلنی کړي، ځانځاني او نفرتونه خدای ورکې پښتونخوا نه. زه راغواړم تاسو پر زور استقبال کې فضل سبحان عابد. ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو پښتنو په خیر راغلی، هر کله راشه ستړي مشه. نن واقعي چې دوه خوشحالۍ دي. زمونږ ملګري، مونږ ځینې ملګري که د پاکستان د 14 اګست نه ډیره سنډه هم کوي، خو کولی ترې ځکه نه شو که دا وطن جوړ شوی هم دی، نو په دې کې که په تاریخ کې راشي او که رانشي، خدا د 500 کالو 600 کالو 1000 کالو خبره نه ده. هر چا ته پته ده چې په دې کې د ټولو نه ډېرې قربانۍ او زیاتې قربانۍ پښتنو ورکړي دي. د دې قرباني مبارکي ورکول هم د پښتنو حق دی. تاسو ټولو پښتنو ته دې مبارک شي. بیا په دغه پښتون وطن کې کومه بله خوشحالي چې دې سره یو ځای شوې ده، په دغه پښتون وطن کې د یو پښتون چې نر دی، زمونږ ملګری دی، زمونږ یار دی، د پښتونولۍ سره د حد نه زیاته مینه ده. په دې متحد عرب امارات کې به د پښتو کتابونه د بل پښتون سره دومره نه وي لکه د هغه سره چې څومره غټه لایبرري ده. په دې متحد عرب امارات کې به د پښتو ژبې د خدمت لپاره بل وخت څوک دومره نه ورکوي لکه څومره چې دغه پښتون ورکوي. د شارجې پښتون ورورولۍ صدر دی، زمونږ ملګری دی، زمونږ یار دی، نزار علي. د هغه زوی شوی دی او ډېره موده پس شوی دی. د هغه د پښتونولۍ اندازه د دې نه هم لګي چې د پرخې، حیا او ښکلا رور پیدا شو. دا د هغه د لوڼو نومونه دي. نو د دغې نومونو نه هم تاسو د هغه د پښتونولۍ اندازه لګولی شئ. زه ورله ستاسو د طرفه د ټولو پښتنو د طرفه مبارکي ورکوم. او د هغه د دغه زوی چې په هغه باندې څه نوم کېښی دی، ننګیال، نو د هغې نه هم د هغه پښتونولي ساسي، د هغه پښتونولۍ سره د مینې ثبوت دی. د دې دستورې په حواله باندې د احسان هم مونږ شکرګزار یو. زمونږ بل ملګری چې زمونږ د پښتو ادبي او کلتوري تړون سرپرست اعلی هم دی، هغه د دې پروګرام بندوبست د احسان سره په ګډه کړی دی. دا مونږ ځان لکوو، خو چونکې دا دواړه پروګرامونه یو ځای راغله نو مونږ په یو ځای وکړه. محمد قریش داسې انسان دی چې که خپله هر څنګه دی خو خلکو له خندا ورکوي، په خلکو خندا ویشي. نو زه ستاسو د طرفه هغه له هم د نظار د زوی مبارکي ورکوم. زه به یو ځل بیا هم راځم، یو بل ملګری به راغواړم. ما سره خو داسې شعرونه نشته چې د وطن په حواله ما نظم لیکلي، خو یو دوه درې شعرونه به درته ووایم د وطن پکې څه لږ غوندې ذکر شته. نو چونکې آزاد وطن دی نو په آزاد وطن کې خلک مینه هم کوي. یو دوه درې شعرونه دي چې داسې نه چې لیونی در پسې نن یم، داسې نه چې لیونی در پسې نن یم، په سپومۍ د وړوکوالي نه مین یم، او په پردي وطن کې ناست یم وطن جاړم، په پردي وطن کې ناست یم وطن جاړم، په ګناه د غریبۍ جلا وطن یم. تاسو ټولو ملګرو ته چې څومره هم راغلي یې، که د چا ځای شوی دی، که څوک په ولاړ یې خو د دې پروګرام نه خوند والی،
دا ستاسو دپاره دی هم په تاسو به ښکلې کېږي په تاسو به ښایسته کېږي نو زه به یو ځل بیا راځم بیا به یو بل ملګری راغواړم او اوس بنګش صاحب ته مایک حواله کوم چې د موسیقۍ پروګرام په مخ کې بوځي ډېره مننه داو فضل سبحان عابد صاحب ډېره مننه شکریہ تاسو ټولو ډېره مننه او مونږ په دې حال کې کم ګران ملګري قریش صاحب خالد حسرت او نور مونږه ګران ملګري ټولو ته ډېره ډېره مننه تاسو خپل مصروفیاتونه ټیم ویستو دلته مونږ څخه راغللی نو خبره خو بس هغه ډزه غړپ ده څه بس اوس به څه خیال دی تاسو نور ټیم نه الو او زه خواست کوم د خپل د سزیانو ته زه د خپل پروګرام مخکې بوځي ټولو نه اول ظاهر شاه Hello. ګران ملګرو د ټولو نه مخکې په تاسو ټولو سلامونه بعد د سلامه تاسو ته خو زموږ ټولو ملګرو د نزار علي فرزند شوی دی ننګیال نو د ننګیال د خوشحالۍ په موقع دا پروګرام ستاسو په وړاندې پیش کوو په دې کې بله مزې خبره دا ده چې دا میاشت د اګست ده او موږ پښتانه بې وطنه یو بیا هم خپل وطن را یادېږي نو د ټولو نه مخکې موږ به یو پښتو ملي سندره وایو بیا د هغې نه پس په نور پروګرام چلو وسلام لویا خدایا په دا خپل وطن مشتکي هر پښتون د پښتونخوا په خاوره ښه کړې یو مین د بل جانانه جدا مکړي دا بد زړګي دارمان پوره کړي مونږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی د پښتانیو په وطن مو ځان قربان دی یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی د پښتانیو په وطن مو ځان